تشریف راوړ هغه ټولې عجایب چې کومې مخته راغلي وې هغه مو بیان کړې. اخري ځای دې ته راورسېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپل نیکه نوم د محمد کښېښود، عبدالمطلب محمد. نن به دغه ځای بیان کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پرون ما تاسو ته وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور مندې وې، یوه مور یې سکنۍ ده، درې مندې یې رضعي دي، صحابو دې ته تی ورکړی دی، شیدې یې ورکړي دي، دوې معلومې دي، یوه دانه نامعلومه ده، خو ده د بنو سعد هغه نامعلومه د محدثینو نه ذکر کړې چې هغه څه نومېدله. سکنۍ مور یې حضرت آمنه ده، دا نورې دوې چې کومې معلومې دي، یوه حلیمه سعدیه رضی الله عنها ده، یوه حضرت ثویبه رضی الله عنها ده چې د ابولهب منځه. اوس به دا ځای ووایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حلیمې رضی الله عنها شیدې ولې ورکړې؟ ولې د خپلې مور په تور کې شیدې نه وې؟ که څنګه؟ که څه وجه وله چې حلیمې له ځان سره یوړې او هلته یې دته شیدې ورکولې؟ اصلي وجه او لامل دا ده چې په عربو کې دا دستور او دا قانون او دا رواج و چې کله به په دوی کې یو کوچنی ماشوم پیدا سو نو به یې هغه له دا مکې مکرمې څخه له دا ښاره څخه ولېږئ دښتو د صحراو. د دې لپاره یې لېږئ چې دا د صحراو آب و هوا چې کومه ده هغه یې ووایي نو دی به ښه مضبوطه کوچنۍ سي، له اوله سره به مضبوطه وي. او د صحرا د خلکو عربي ډېره واضحه او فصیحه عربي وله چې دوی هلته دا فصیحه عربي زده کړي. نجیبه یو ګیلاس اوبه خوراک خو وخت تېرېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلرمه ده یا پنځمه ده چې دی پیدا سوی ده، د بنو سعد له قبیلې څخه ښځې را روانې سوې، راځي مکې مکرمې ته، له مکې څخه کوچنیان له ځان سره وړي، هغو کوچنیانو ته تی ورکوي، د دغه تی په مقابل کې حق الخدمت غواړي، د دغه کوچني له پلار څخه حق الخدمت چې څونه ته یې ورکړی دی د هغه په مقابل کې پیسې ځینې غواړي. دا ښځې رالې هر څونه وګرځېدې هر یوې خپل خپل ماشوم پیدا کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو ښځو ته ورښکاره کړل چې دغه کوچنی د هغه یوه چې غواړي هغه د ځان سره یوسي. اوس دا به معلومه شوه چې محمد یتیم ده، هېڅ چا نه اخیستی، ځکه چې یتیم ده نو پلار یې نشته، موږ ته به حق الخدمت څوک راکړي؟ ابدن به څوک راکړي، پیسې به څوک راکړي د دا شیدو؟ حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها وایي موږ چې روانېدو بیرته دا ماته ډېره شاقه سوه، ډېره پر رامشکله سوه، پر رابوج سوه دا خبره چې خالي لاس ځمه. نو مې خپل خاوند ته وویله، ما ورته دغه کوچنی چې کوم ده دا پاتې دا یتیم ده دا به راسره واخلو، کېدای شي په دې کې به موږ لره یو برکت وي. وایي خاوند هم راته ویل نه علیک، هېڅ حرج نشته در باندې ورسره وایه، ښایي چې موږ ته به الله تعالی په دغه کوچني کې یو برکت یېښي او برکت ته یې راسئ. ګورئ حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها وایي موږ چې کله له خپل ځایه د قبیله بنو سعد چې کوم کلی ده له دغه کلي چې روانېدو، له ما سره یوه دغه ډنګره خره ده، پر هغې باندې زه سپری، یو کوچنی ماشوم مې بل هم پتي ده، یوه دانه ډنګره وښه را سره ده، پر لارې باندې قافله روانه ده. د دا قافلې څخه موږ ډېر وارې شاته پاتې شو، ځکه چې دا زما خره ډېره سوکه وه، کمزورې وه ډېر. دا ښځو به خوشکې راته وکړل، حلیمې ته ولې چسپان دنګ راځې؟ وخت دا راغی چې قافلې موږ پرېښول، دوی مخ موږ یې پر لارې یوازې پرېښول. دلته چې راورسېدو محمد چې مې کله راپورته کوي سیده مې سینې ته یوړی. حلیمه سعدیه رضی الله عنها وایي یو روایت کې راځي دا وایي ما ته محمد ډېر خوند راکوي. په څه وجه باندې؟ هر وارې چې به زه پر دا کوچنیانو باندې ور روان وم، دلته چې به ور ورسېدم دا کپړه چې به مې له مخه ځین پورته کړه، د درو یا د څلورو شپو کوچنی ده، ما ته بې وخندل، ما ته یې ډېر خوند راکړ. خو خیر سړي سره مې مشوره وکړله، هغه راته وویل چې محمد راواخله. محمد چې مې راواخیستی وایي چې څنګه مې سینې ته کوي، دې ته مې واچوئ، تیان مې دواړه راډک شو له شیدو څخه. محمد هم موړ سو، بل ورور چې کوم رضعي ورور و زما په تي باندې هغه هم موړ سولو، له دې خوا چې موږ پر خره باندې سپاره سولو، خره د هاخوا سوکه را روانه وه، له دې خوا داسې روانه ده لکه بجلي. تر دا ټولې قافلې موږ تېر سو. هغه نورې ښځې راته وایي حلیمې څه کیسه ده، څه ناولده کیسه ده چې دغه له هغه خوا ته موږ شاته وي او له دې خوا همدا اوس هغه خره ده که بله یې وله؟ وایي ما ورته ویل چې هغه خره ده. دلته مې خپل سړي ته وویله ما کمان ټول په دغه کوچني کې ده، او وښه چې کومه وله په هغه وښه باندې زموږ ګزاره وله، ډېرې شپې داسې رالې چې موږ به وږې تږې ویده سولو، ځکه چې شیدې نه پیدا کېدلې. له دې خوا چې ولاړو د
دغه شپه مې دا هلته په مکه مکرمه کې وکړله، په دا شپه په دا سهار چې مې وښول وسله شیدې یې موږ ته راکړلې، موږ هغه شیدې وڅښلې، د غوښې تیان بیا هم نه دي خالص. ولاړو خپل کلي ته. کلي ته چې کله ورسېدلو، په کلي کې مې څو پسونه وزې هم درلودلې. هغه وزې چې موږ کور ته ورننوتو، د دا وزو تی په خپله له شیدو څه ډک سو، نه خوراک شته نه څښاک شته، وزو ته مې شی هم نه ده ورکړی. زما او ستا د وزو شیدې دغې نه ډکېږي، خامخا یې شی خوراک ورکوو، یو ټشکه ورکوو یا غنم ورکوو یا وربسې ورکوو یا پروړ ورکوو، بیا د دې څه په توکې شیدې پیدا کېږي. لیکن حلیمه وایي زما وزې چې کله ولاړ وې د ټولو تی ډک سو. هر ورځ چې دا زما پسونه ووځي د باندې، له هغه راسي تی یې ډکي. دا ټول کلي کست را باندې شروع سو، ضد یې را باندې شروع سو. دا ټول کلیوال خپلو شپنیانو ته وایي تاسو دا خپل پسونه چې کوم دي هغه ضد یې بیا یې په کوم ځای کې چې حلیمه خپل پسونه ګوري. هلته زما په خیال واښه دي چې د حلیمې پسونه لا خوا په ډکو توره روان دي او زموږ پسونه هغه رقم ډنګر او خالي تېر دي. هر څونه چې دوی خپل پسونه زما له پسو سره یو ځای کړل، د دوی پسو هېڅ ګټه نه کوله. وخت تېرېږي، 2 کاله یې مسلسل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کفالت وکړ. نبي علیه الصلاة والسلام ته دې شیدې ورکړې، ته یې ورکړ. 2 کاله چې کله پوره سو، دې بېرته محمد راواخیستی، راروانه سو مکې مکرمې ته راله. حضرت آمنې رضی الله عنها ته یې کښېږده. زړه یې نه غوښتو چې له ځانه یې بېل کړي. دلته یو بانه مور پیدا سوله. هغه بانه دا وه چې په مکه مکرمه کې په دغو شپو کې یو وبا چلېدله، یو مرض ګرځېدی. نو یې امینې ته ډېرې زارۍ وکړلې، ورته دا محمد موږ ته په لاس راکړي، ته دی نه دا مرض ووایي موږ به یې راسره یوسو. هلته به محفوظ دی، هلته دا مرض و دا وبا نشته، دا وایرس نشته. بېرته امینې ورکړی، دی به ځان سره یوړی. د څو میاشتې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وړ سو چې له خپلو ورونو سره او یو 3 دانې یې خوندې دي، له هغو خوندو سره د باندې وځي، پسونه ورسره ګوري، یعنې شپني کوي. ایو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وما من نبي الا رعى الغنم. یو نبي هم داسې نه تېر سوی چې هغه د پسونه نه یې کتلي. 1,40,000 کم و بیش انبیا چې تېر سوي دي، ټول شپنیان تېر سوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته پسونه کتل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 5 کلو سلو، یو ورور یې ورسره تللی ده، هلته پسونه دی ګوري. ورور یې دی په منډه راغی کور ته، خپل مور پلار ته حضرت حلیمې رضی الله عنها ته وایي هغه زموږ قریشي ورور هلته په دښته کې ولاړ ولو له پسو سره، یو 2 سپین کالیان خلک راغلو، هغه ورور یې راچپه کوي، ځګر یې ورڅري کوي، زړه یې ځینې راوشي. حلیمه سعدیه رضی الله عنها په منډه ورته راغله، سره د خپل خاوند چې ورته راغلو، دوی وایي موږ چې راورسېدو، محمد هغه طرف ته داسې ولاړ ده، رنګ یې دی تک ژړ شوی، لکه ډېر سخت وام سره باندې تېر سوی. نو مې پوښتنه ځینې وکړه چې محمده خیر څه کیسه ده، ولې داسې بېرېدلی؟ وایي ده دا کیسه راته وکړه. وایي 2 سپین کالیان خلک راغلل، دلته یې زه راچپه کړم، دا ځګر یې راڅرې کړ، زړه یې راویستی، په دا زړه کې دننه یو 2-3 تور داغونه وو. هغه داغونه یې ځینې راوکښل، ویې غورځول، بیا یو پتنوس و، په هغه پتنوس کې یخی پروت و، په هغه یخي باندې یې زما زړه راپرېوینځئ. بېرته یې دلته کښېښوئ، راځئ یې پسې راوګنډئ. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ټول دا ګواهي ورکوي، وایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځګر ګنډل سوی و. څوک چې اپریشن وکړي بیا هغه زخم منمېږي، وایي د نبي علیه الصلاة والسلام دا زخم منمېدی. حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها وایي زه وارخطا سوم، نبي علیه الصلاة والسلام مې له ځان سره راواخیستی، سیده راغلم مکې مکرمې ته. دلته دی د 5 کلو رامې وړی خپلې مور ته مې د حضرت امینې ته مې دا کیسه وکړه. امینه راته وایي زما زوی ډېر مضبوط زوی ده، زما په زوی باندې انشاءالله هېڅ نه کېږي، ځکه چې امینې خو ادی چې په نس کې و، په هغه حالت کې چې به دا حضرت امینه پر کومه لار باندې تله، هلته به پر لار باندې له دې سره وریځ روانه وه، پر دې به سایه کړله چې داسې نه محمد په نس کې ځایه سي، چې پر لارې به روانه وله، درختو به پر لارې باندې دا خپل شاخونه خپل ټوله تنه به یې داسې ورته راکږه کړله، د احترام سجده به یې ورته کوله حضرت امینې. دی هغه ټولې عجایب ورته وویلې، وایي دا زما زوی چې کوم دی دا د مستقبل یو عظیم شخصیت جوړېدونکی دی انشاءالله، په دې وجه باندې ما ته هېڅ فرق نه راکوي. دا رقم ډېرې واقعات یې راغلي دا شق صدر خبرونه نه. حضرت حلیمه رضی الله عنها بېرته ولاړه. دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شق صدر سوی ده، اکثره علما وایي
وای دا شق صدر یقیني او پر حقیقت باندې سوی ده، یعنی دا ځای تیرې سوی ده، زړه یې رایستل سوی ده، پرېمینځل سوی ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې 4 وارې په حدیثو باندې ثابت سوی ده. 5 وارې هم بعضې علما وایي چې سوی ده، خو هغه په حدیث باندې نه ثابت ده. دا 4 وارې چې سوی ده دا درته ښیم. یو دغه د کشنوالي عمر ده چې دی د 5 کلو ده درته سوی ده. یو وارې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د 10 کلو سلو دغه جبرائیل علیه السلام ورته راغی، زړه یې ورڅیرې کړی، سینه یې ورڅیرې کړه، زړه یې رایستلی ده، د ایخي په اوبو باندې یې پرېمینځلی ده، علم او حکمت یې ور اچولی. دریم وارې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړل سو، هغه غار کې چې دی ولو، هغه غار ته حاجیان صاحبان ډېر راغلي دي، غار حرا. په هغه غار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه سینه ورڅیرې سوې ده، زړه یې ورپرېمینځل سوی ده. څلورم وارې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام هاني رضی الله عنها په سرای کې پروت په خونه کې ویده ولو، دا چت پټاو سو، حضرت جبرائیل علیه السلام ورته راشوسلو، نبي علیه السلام یې له دغه ځای واخیستی، حرم ته یې یوړی. په حرم کې چې د کعبې معظمې پر څنګ باندې حتیم ده، الله تعالی دې زموږ او تاسو ټولو نصیبه وکړي دا حتیم به بیا هلته وویني، بیا به ووایه چې هغه حتیم ده. داسې کوچنی دیوال پر کعبه معظمه باندې داسې راګرځېدلی ده، په هغه حتیم کې یې پرېیستی، په دغه ځای کې یې ځیګر ورڅیرې کړ، زړه یې راویستی، د زمزم په اوبو باندې یې ورپرېمینځی، له هاخوا څه د یو د سونې د سرو زرو پتنوس را روان، په هغه کې ایمان او حکمت پراته، هغه یې د نبي علیه السلام وسلط ور واچوي. دا 4 وارې په حدیثو باندې ثابت شق صدر سوی ده. یو وارې چې په حدیثو باندې نه ده ثابت، خو بعضې علما وایي نبي علیه السلام چې کله د 100 کلو ولو د شق صدر بیا وسو، خو دا خبره په حدیثو باندې نه ده ثابت. له شق صدر سره سره یوه خبره بله یاد وساتئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژو په مابین کې د زړه و طرف ته، داسې د زړه و طرف ته نږدې، زړه چپه طرف ته دلته پروت ده، دلته و دغه طرف ته نږدې یو مهر هم لګېدلی ده، د نبوت مهر ده. هغه مهر کې اختلاف د علماو ده. بعضې علما وایي دا پیدایشي لګېدلی ده، نبي علیه السلام چې پیدا سو پر دا ملا باندې یې دا مهر لګېدلی. بعضې وایي نه، چې هر وارې به د نبي علیه السلام شق صدر کېدی، دا مهر ورباندې لګېدی، چې دلته دې ځیګر څیرې کړی، د شا لخوا دې هلته مهر ورباندې ولګوئ، یعنې څو وارې؟ 4 وارې مهر ورباندې لګېدل سوی ده. خو دا لرې خبره نه ده. مولانا ادریس کاندهلوي صاحب رحمه الله د دغو تطبیق داسې ورکړی ده، وایي ښایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مهر پیدایشي چې دی پیدا سوی ده، دا مهر د نبوت د ده پر ملا باندې لګېدلی ده، چې کله د ده شق صدر د 15 کاله عمر په وخت کې کېدی، هغه مهر به کېدی چې څه زوړ سوی و، نو جبرائیل علیه السلام بېرته نوی کړی. بیا چې د 10 کاله عمر کې د ده بیا شق صدر کېدی، هغه مهر بیا زوړ سوی و، بیا یې نوی کړی. بیا چې کله دی د 40 کلو نبوت ورکول کېدی، بیا یې هغه مهر نوی کړی ده، د معراج په شپه باندې بیا دغه مهر، او دا مهر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په خپلو سترګو باندې لیدلی ده چې د نبي علیه السلام پر شا باندې لګېدلی ده. آخري خبره کومه، حکمت درته ښیم، نور هېڅ نه وایم، انشاءالله خبره ته اختتامي ټکی ږدم. 2 خبرې. یوه خبره دا ده، ما تاسو ته وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه اول وارې په څه شي پرېمینځل سو؟ په یخي باندې پرېمینځل سو. یوه دا وه. دوم خبره د ده مهر په اړه باندې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ملا باندې دا مهر ولې لګېدلی ده. اوله خبره وه چې د نبي علیه السلام زړه په یخي باندې په دې وجه باندې پرېمینځل سو چې هلته د نبي علیه السلام زړه چې یې راویستی، دا خبره ما درته وکړم، له زړه څه دننه یو 2 3 4 شني تور داغونه یو راویستو، جبرائیل علیه السلام ځینې وغورځول. هغه جبرائیل علیه السلام دا خبره وکړه، وایي دا د شیطان حصه ده، هغه یې ځینې ویستی، یعنې د نبي علیه السلام زړه یې له شیطانه څه چیش کوي، محفوظ کوي. دا یو. د یخي په اوبو باندې یې په دې وجه پرېمینځئ چې دا د انسان زړه مایل کېږي د ګناه طرف ته، د ګناه طرف ته اول د انسان زړه وړي، بیا یې جوارح او اعضا ورځي، چې زړه نه سي ولاړ، جوارح نه ورځي. هغه زړه چې کوم ده د ګناه طرف ته ځي، د ګناه په مزاج کې ګرمي پرته ده، ګناه چې کومه ده ګرمه ده. نو دلته د یخي په اوبو باندې چې یې زړه ورپرېمینځئ، په دې وجه ورپرېمینځئ چې د ده زړه یخ سي، چې کله یې زړه یخ سو، بیا دا ګناه ته نه مایله کېږي، بیا د دغه زړه بالکل په تصور کې هم دا نه راځي چې یو ګناه ته دې ولاړ سي. د ګناه مقابله په یخي باندې وکړه، دا یوه. او دویم چې کوم مهر لګېدلی ده، دا ولې لګېدلی ده؟ د دې 2 وجې علماو لیکلي دي. یوه وجه دا ده چې پر انسان باندې هر کله شیطان حمله کوي، پر زړه باندې چې حمله کوي، د شا لخوا حمله ورباندې کوي. دلته درته چپه ولې لاندې زړه ده، مخته که راسو دا انسان چې کومه تی ده، د دغه
ترې ګوتې لاندې چپ طرف ته دلته د انسان زړه له هغه خوا څه شیطان ډېره اسانه حمله کوي د انسان پر زړه باندې نو هلته یې مهر ورباندې ولګوئ هغه خوله چې کومه لار وه هغه لار یې وتړئ چې هر کله به پخوانو باچاهانو چاته یو تحفه ورلېږله یو څه روپۍ به یا یو شی به ورلېږئ په تیړۍ کې بیا واچول پر هغه تیړۍ باندې بیا خپل مهر ولګوئ د دې مهر مقصد دا و چې دا محفوظه سو د دې څه یوه روپۍ هم بارانسي پکښه دی ځکه چې کې وکړي هغه مهر خرابېږي نو دلته مهر ورباندې ولګېدی د شیطان لار بنده سوه یوه وجه دا ده دویمه وجه علماو دا لیکلې ده چې پر نبي علیه صلات وسلام باندې دلته نبوت ختم سو دا د داسې کوم مهر لګېدلی ده دا د ختم نبوت مهر لګېدلی ده چې له ده وروسته بل نبي نه ده راتلونکی نبوت چې کومه سلسله را روانه و را روانه و را روانه ده هغه فارم چې کوم را روان یا هغه کومه رجسټر را روان هغه رجسټر کې اخري نوم د نبي علیه صلات وسلام ولیکل سو رجسټر بند سو پر هغه باندې مهر ولګېدی چې د نبوت سلسله ته پای ته ورسېده د نبي علیه صلات وسلام وروسته بل نبي نه دی یو حدیث کې راځي نبي علیه صلات وسلام خپله وایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدي زه خاتم د نبیانو خاتم علماو په دوه معنا واخیسته د یوه دغه معنا ده چې زه اخري د نبیانو یم بله دا معنا ده چې زه مهر د نبیانو نبوت چې ختم سوی زه خپله مهر د نبیانو یم پر نبیانو باندې زه مهر لګېدلی یم بس نبوت پر ما باندې ختم سو یو بل حدیث کې وایي لو کان بعدي نبیا کله ما وروسته نبي وایي لکان عمر نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه نبي وایي چې هغه نه د نبي نو له عمر وروسته یو نبي هم بیا نسته زده کېږي مو انشاءالله